السلام علیکم ورحمت الله. الحمدلله. څرنګه چې قمر بنسټ تاسو ته د لغمان د ځمکې په باره کې معلومات درکړي وو چې دلته به انشاءالله پارک جوړیږي، دلته به باغداري مالداري ورسره دغه سپیره دښته به انشاءالله شنه کیږي. هماغسې الحمدلله د دې نیالګیو لپاره مو ځایونه شروع کړي دي. یو بله مهمه مسله د اوبو لپاره دا د تاسو وینئ دغه دی دستګاه د اوبو هغه دی برمه هم راوړل شوې شپې ته، او خو په غټه اندازه کې به له خیر ورته یو نه بلکې څو دانې وباسو. او دغه دی پایپونه شته، هغه شی چې ځمکه کې پرې کنده وباسل کېږي، نه پوهېږم څه ورته وایي، هغه پلې دی او ښه غټه دستګاه انشاءالله راغلې ده. هغه طرف ته چې تاسو ته کومې ښکاري هغسې هغه نښه نښانې ښکاري، هغه سر ته ګوري، دا به انشاءالله دې طرف ته ټول باغداري باغونه به د مختلفو میوو ورسره د مالداري لپاره هم انشاءالله سیستم دلته شته دی. بیا د هغه منځ کې موټر چې ولاړ دی هغه طرف ته سړک دی، سړک نه اخوا ته هم دغه رقم هواره ځمکه ده، ډېره مزیداره خاوره ده. نو انشاءالله عملي کار چې څنګه مو ورسره وعده کړې ده په عمل کې هم انشاءالله درته ثابتوو، لکه زموږ نورې پروژې چې دي. نو دا به ډېره حیاتي پروژه وي د وطن لپاره، د هیواد لپاره انشاءالله تعالی. تاسو دا ځمکې ګورئ که نه، دا دښته وینئ، او د الله سره تعهد کوو، تاسو سره انشاءالله وعده کوو چې دا به ټوله شنه کېږي باذن الله، او ستاسو په مرسته انشاءالله. داسې وخت به بیا راشي چې د دې ځای نه به موږ او تاسو ټول ملک ته له خیره که د الله رضا وي، ځکه دا په زرګونو جریبه ځمکه ده. دلته کار مهم دی، چې کله کار شروع شي بیا نور رونه نور تجاران هم انشاءالله تشویقیږي، تر څو پورې د وطن ته له خیره یو څه وکړو، هم مفاد د تجارانو ورونو ته، او هم چې د ملک لپاره خصوصا اقتصادي برخې لپاره زراعت افغانستان مهم یو سکتور دی، ځکه افغانستان ولاړ په زراعت دی. نو انشاءالله کار به زراعت ته کوو. خو ځینې کړۍ عناصر دلته شته دي چې نه پوهېږم چې ته وایې چې زه دا ځای کې آبادي کومه، بس هغې مخ ته راشو، دا زموږ مالچر دی. و د خدایم په نیکه که په سوونو کلونه دا ځمکې پرتې دي، مالچر قضیه نه وي چې غواړي یو څوک یې آباد کړي، بس مالچر خبره شي، د خدای لحاظو کې دې خبرو نه نور تېر شي. دا له خیره دا ځای مو ورته کړی، چونه کاري هم شوې ده، دا د ښه داسې په نقشه باندې وینئ تاسو تر هغه سره پورې، دا د بوټو لپاره هغه هم کړي دي، کندې وباسل شوي تاسو وینئ. بیا هغه خوا ته ځینې خل راغلي بېرته ډکې کړي دي، نه پوهېږم. نو موږ مرکزي حکومت سره هم خبرې روانې دي انشاءالله تر څو دا مشکل حل شي. نو دغه مشخصه خل دي ځینې هر ځای کې افغانستان هر ګوټ کې څوک وغواړي کار وکړي، دښتې شنې کړي، آبادي وکړي، بس دی راجګ شو زموږ مالچر دی. و خدایم په نیکه که د دنیا بله ځای نه دي، لاړ شئ لږ مخته لاړ شئ، دغه سپېره دښته کې تاسو مال به څه وخوري؟ نو پرېږدئ چې خلک وطن ته کار وکړي، او دغه بد کلتور دی، بد رواج دی، دا ورک کړئ ځان نه. په هر ځای کې تاسو دعوې کوئ، دا د خدای ځمکې دي، بیت المال دی، پرېږدئ چې قوم یې آبادې کړي، قوم ته یې خیر ورسېږي. هغه عمومي سړک دی، اخوا ته هم له خیره همدغه ترتیب باندې مخ ته ځو. ډېره مننه ویډیو سره شریکه کړئ، له خیره د قمر آینده پلانونه هم خبر شي د یو ښایسته شین افغانستان په هیله. السلام علیکم.